د ویب انګلیش چینل ته ښه راغلاست. دغه سنټنس یې زده کړئ او خپل روان انګلیش زده کړئ په ډېر کم وخت کې. دغه نننۍ ویډیو کې به زه تاسو سره یو ډیلی سنټنس شیر کوم، یعنې هغه سنټنس هغه جملې کومې چې تاسو په روزمره ژوند کې تاسو ضرورت ورته راځي چې تاسو یې ووایئ، یعنې هر ټایم تاسو استعمالولی شئ. ډېرې اسانې سنټنس دي، نو راځئ دغه سنټنس شروع کړو او زده یې کړو. ګورئ د سنټنسو نه مخکې زه تاسو ته خبر کوم چې دغه چینل ما 3 قسمه ویډیوګانې زه اپلوډ کوم ورباندې. یوه ویډیو د انګلیش باره کې، یعنې انګلیش په اړه معلومات وي. یوه ویډیو زه د امازان باره کې وایم، د امازان په اړه معلومات وي، یعنې چې موږ به په امازان څنګه آنلاین پیسې ګټو. او درېیمه ویډیو چې کومه ده هغه زه بیا د یوټیوب اټومیشن په باره کې اپلوډ کوم، کوم چې د یوټیوب لحاظ سره وي، یعنې یوټیوب نه به موږ په خپل کور کې څنګه پیسې ګټو. دغه 3 ویډیوګانې زه په هفته کې اپلوډ کوم، یعنې هر هفته 3 ویډیوګانې، یوه د انګلیش، یوه د امازان او یوه د یوټیوب. نو امید لرم تاسو به دا ویډیوګانې ګورئ ښه تفصیل سره، او دې کې ښه تفصیل دی ستاسو لپاره چې تاسو په کومه طریقه باندې پیسې ګټلی شئ. نو دا ویډیوګانې ما سره ګورئ، دې نه تاسو ډېر ښه سبق زده کولی شئ. نو راځئ چې نننۍ ویډیو کې موږ دا سنټنس شروع کړو، او کومې سنټنس دي چې موږ روزمره ژوند کې واقع کېږي او موږ ته ضرورت راځي. نمبر 1، hello how are you. سلام څنګه یې. hello how are you. سلام څنګه یې یا سلامونه څنګه یې. یو کس راشي بل ته وایي څنګه یې. اول سلام ورته چې وایي سلام ته څنګه یې، نو څنګه وایي hello how are you. سلام څنګه یې. answer I'm fine thank and you. زه ښه یم مننه، ته څنګه یې. I'm fine thank and you. زه ښه یم مننه، ته څنګه یې. یو به ګوره سوال وي او بل به جواب وي، یعنې دا د مکالمې لپاره ستاسو دغه سنټنسز دي. What is your name. ستاسو نوم څه ده. What is your name. ستاسو نوم څه ده. My name is Ali. زما نوم علي ده. My name is Ali. زما نوم علي ده. Nice to meet you. Nice to meet you. خوش ول چې تاسو سره مې ملاقات وشو، یعنې علي دا ډېره ښه خبر ده، ډېره ښه وشول چې تاسو سره ما ملاقات وکړ. Where are you from. ته له کوم هېواد یې، یعنې له کوم ملک یې. Where are you from. کوم ځای نه. I'm from افغانستان، پاکستان. چې کوم ملک نه نو تاسو به هغه ورته یاد کړئ. I'm from افغانستان. زه د افغانستان نه یم. یا I am from Pakistan. زه د پاکستان نه یم. How old are you. ته څو کلن یې. چا نه د عمر باره کې ایج باره کې پوښتنه کوي. How old are you. ته څو کلن یې. I'm 25 years old. زه 25 کلو یم، یا زه 25 کلن یم. See you tomorrow. سبا به وګورو. See you tomorrow. سبا به ملاویږو یا به سبا یو بل سره وګورو. اوس دا جملې تاسو سره لږ چینج شو، یعنې دغه جملې به اوس تاسو سره د څه باره کې وي. ډیلی لایف کې چې کومې جملې تاسو استعمالوئ دا به انسر او کویشن نه وي، دا به ساده جملې وي. صحیح ده. I wake up early. I wake up early. زه سهار وختي پاسم. I wake up early. زه سهار وختي پاسم. wake up مطلب پاسېدل، early وختي. I brush my teeth. زه غاښونه برش کوم، یعنې غاښونه صفا کوم. I brush my teeth. زه غاښونه برش کوم. I take a shower. زه شاور اخلم. I take a shower. زه شاور اخلم. I get dressed. زه جامې اغوندم. I get dressed. زه جامې اغوندم. I eat breakfast. زه ناشته کوم. I eat breakfast. زه ناشته کوم. I go to work. I go to work. زه کار ته ځم. I come home late. زه کور ته ناوخته راځم. I come home late. زه کور ته ناوخته راځم یا زه ناوخته کور ته راځم. I watch TV in the evening. زه ماښام TV ګورم. زه ماښام TV یا تلویزیون ګورم. I watch TV in the evening. زه ماښام TV ګورم. I go to bed at 10 o'clock. زه 10 بجې ویده کېږم. I go to bed at 10 o'clock. زه 10 بجې ویده کېږم.
I clean my room. زه خپله کوټه پاکوم. I clean my room. زه خپله کوټه پاکوم یا یې صفا کوم. I cook food. زه خواړه پخوم. I cook food. زه خواړه پخوم یا ترکاری سالن پخوم. I wash the dishes. زه لوښي مینځم. I wash the dishes. زه لوښي وینځم. I sweep the floor. زه فرش جارو کوم. فرش یعنی چت. sweep مطلب جارو کول. I sweep the floor. زه فرش یا زه چت جارو کوم. I water the plants. زه بوټي اوبه کوم. I water the plants. زه بوټي اوبه کوم. I wash my clothes. زه خپلې جامې وینځم. I wash my clothes. زه خپلې جامې وینځم. I iron my clothes. زه خپلې جامې استری کوم. I go for a walk. I go for a walk. زه د چکر لپاره ځم یعنی زه چکر لپاره لرې ځم. I read books. زه کتابونه لولم یا زه کتابونه وایم ریډ کوم. I read books. زه کتابونه سټډي کوم یا وایم. I use my phone. زه خپل موبایل کاروم. I use my phone. زه خپل موبایل کاروم یا استعمالوم. I sleep well. زه ښه ویده کېږم. زه ښه ویده کېږم. اوس به نیکسټ ټایم جملې ستاسو سوي ستاسو جملې به ایټینګ اینډ ډرینکینګ ته کنورټ شي یعنی چې تاسو څښاک کوئ یا څه خوراک کوئ نو دا به هغه جملې وي دې باره کې به وي ځکه درته دا بېل بېل ګروپ وایم بېلې بېلې جملې درته وایم چې تاسو دماغ کې کلاب شي. I'm hungry. زه وږی یم. I'm hungry. زه وږی یم. I'm thirsty. زه تږی یم. I'm thirsty. زه تږی یم. I want water. I want water. زه اوبه غواړم. I want a water. زه اوبه غواړم. Please give me tea. مهرباني وکړئ چای راکړئ. Please give me tea. مهرباني وکړئ چای راکړئ. The food is tasty. The food is tasty. خواړه خوندورو یعنی خوراک خوندورو. tasty مطلب خوندور ذایقه‌دار مزیدار. The tea is hot. چای ګرم. The tea is hot. چای ګرم ده. I like fruits. زه میوه خوښوم. I like fruits. زه میوه خوښوم یا زه فروټ خوښوم. I don't eat meat. زه غوښه نه خورم. I don't eat meat. زه غوښه نه خورم. Please pass the salt. مهرباني وکړئ مالګه راکړئ. Please pass the salt. مهرباني وکړئ مالګه راکړئ. salt مطلب مالګه. I am full. زه موړ یم. I am full. زه موړ یم. اوس نیکسټ ټایم جملې چې ستاسو دي هغه به د ستاسو د ورک د کار او د سټډي باره کې وي یعنی چې کوم جملې دي هغه به ستاسو د څه لحاظ سره وي ستاسو د کار او د سټډي مطالعې لحاظ سره وي. I'm busy. I'm busy. زه بیزی یم یعنی مصروف یم. I'm free. زه فارغ یم. I'm free. زه فارغ یم. Let's start the work. راځه چې کار شروع کړو. راځه چې کار چالو کړو یا شروع کړو. Let's start the work. I need help. زه مرسته لرم یعنی زه مدد ته ضرورت لرم. I need help. زه مدد ته ضرورت لرم. Please sit here. مهرباني وکړئ دلته کښېنئ. Please sit here. مهرباني وکړئ دلته کښېنئ. Open the book. کتاب خلاص کړئ. Open the book. کتاب خلاص کړئ. Close the door. دروازه بنده کړئ. Close the door. دروازه بنده کړئ. I'm a student. زه یو شاګرد یم. زه یو زده کوونکی یم. I'm a student. زه یو زده کوونکی یم یا یو شاګرد یم. I am a teacher. زه یو استاد یم یا زه یو ښوونکی یم. I am a teacher. زه یو استاد یم یا زه یو ښوونکی یم. دواړه سیم دي. I am learning English. زه انګلیش زده کوم. I am learning English. زه انګلیش زده کوم. Please speak slowly. مهرباني وکړئ ورو ورو خبرې کوئ. Please speak slowly. مهرباني وکړئ ورو ورو خبرې وکړئ. I don't understand. زه نه پوهیږم. I don't understand. زه نه پوهیږم. Can you repeat?
تاسو کولی شئ چې دوباره راته تکرار کړئ. یعنی چې یو کس یو خبره وکړي یا تا ته څه سبق ووایي او ته ورته چې زه پوه نه شم ماته دوباره تکرارولی شئ. نو څنګه ورته can you repeat؟ آیا تاسو دوباره راته تکرارولی شئ، دوباره راته ښودلی شئ. write it down دا ولیکه. write it down دا ولیکه. listen carefully په غور سره واوره. یعنی ښه احتیاط سره ښه په غور سره واوره. نیکسټ ټایم چې کومې جملې دي هغه به ستاسو د ټریول باره کې وي، یعنی بهر چې تاسو چېرته سفر کوئ د دې لحاظ سره به ستاسو دا جملې وي. دا ګورئ یو ځل بیا هم درته یم چې زه کې ګروپونو کې درته وایم چې ستاسو ذهن ورباندې کولاو شي او تاسو یې ښې په اسانۍ سره زده کړئ. I am going to the market زه بازار ته ځم. I am going to the market زه بازار ته ځم. I am going to school زه سکول ته ځم. I am going to school زه سکول ته ځم. Where are you going ته چېرته ځې. Where are you going ته چېرته ځې. I am going to Lahore زه لاهور ته ځم. I am going to Lahore زه لاهور ته ځم. Please stop here مهرباني وکړئ دلته ودرېږئ. Please stop here مهرباني وکړئ دلته ودرېږئ. The bus is late بس ناوخته ده. The bus is late بس ناوخته ده. I need a taxi زه ټیکسي ته اړتیا لرم، زه ټیکسي ته ضرورت لرم. I need a taxi زه ټیکسي ته ضرورت لرم یا اړتیا لرم. دواړه یو مینینګ ورکوي. How much is the fare کرایه څومره ده. How much is the fare کرایه څومره ده. The road is busy سړک یعنی the road is busy سړک کې رش ده. منګه چې یو کس چې سړک ډېر رش ده. The road is busy سړک کې ګڼه ګوڼه ده یا رش ده. The weather is hot هوا ګرمه ده. The weather is hot هوا ګرمه ده یعنی موسم ګرم ده. The weather is cool هوا سړه ده یعنی هوا یخه ده. The weather is cool هوا یخه ده موسم یخ ده. It's raining باران کیږي. It is raining باران کیږي. It is sunny لمر ده. It is sunny لمر ده. It is cloudy وریځ دي. It is cloudy وریځ دي یعنی وریځي ده. It is windy بادي ده یعنی باد دی. It is windy بادي ده یعنی باد دی. نیکسټ ټایم سنټنس چې کوم دي دا به ستاسو فیلینګز او هیلث سره تعلق کوي. یعنی چې کوم ستاسو فیلینګز دي احساسات دي او هیلث سره ریلیټډ سنټنسز دي ستاسو. I am happy زه خوشحاله یم. I am happy زه خوشحاله یم. I am sad زه خفه یم. I am sad زه خفه یم. I am tired زه ستړی یم. I am tired زه ستړی یم. I am sick زه ناروغ یم. I am sick زه ناروغ یم یعنی زه بیمار یم. I have a headache زما سر درد کوي یعنی په سر باندې می درد ده. I have a headache زما سر درد کوي یا می په سر باندې درد ده. I have a stomach ache I have a stomach ache زما معده درد کوي یعنی په معدې می درد ده. ګورئ د ورډز اخر کې د هډ سره او دلته د سټمک سره چې کوم ایک راغلی ACHE دا ایک د صحیح ده دي کې اکثر کسان دي ته H وایي بلکې دا H نه ده دا ایک ده. I'm feeling cold زه ساړه احساس کوم یعنی زما یخني کیږي. I'm feeling cold زما یخني کیږي. I'm feeling hot زما ګرمي کیږي زه ګرمي احساسوم. I'm feeling hot زما ګرمي کیږي یا زه ګرمي احساسوم. I'm afraid زه یریدلی یم. I'm afraid زه یریدلی یم یا ډار شوی یم. I'm excited اندېښنه مه کوه. Don't worry اندېښنه مه کوه. Be careful احتیاط وکړه. Be careful احتیاط وکړه. Get well soon زر روغ شه یعنی get well soon زر چې بیماری او څوک درته چې get well soon زر روغ شه یعنی زر به روغ شي. Take rest استراحت وکړه یعنی take rest آرام وکړه. Stay safe احتیاطمن اوسه یعنی خوندي اوسه چې موږ پښتو کې ورته خوندي اوسه یعنی احتیاطمن اوسه د ځان خیال دې کوه.
اوس دلته موږ سره نورې جملې دي phrases دي common phrases دي phrases مطلب نیمګړې جملې چې پوره د جملې په شان مینینګ نه ورکوي خو بلکې نیمې نیمې غوندې جملې yes of course هو البته یعنی موږ پښتو کې وایي yes of course هو البته یا هو بالکل no thank you نه مننه no thank you نه مننه please come in مهرباني وکړئ دننه راشئ please come in مهرباني وکړئ دننه راشئ please wait مهرباني وکړئ انتظار وکړئ please wait مهرباني وکړئ انتظار وکړئ I think so زه داسې فکر کوم I think so زه داسې فکر کوم I don't think so زه داسې فکر نه کوم I don't think so زه داسې فکر نه کوم That's good دا ښه ده That's good دا ښه ده That's bad دا بد ده یعنی دا صحیح نه ده It's okay دا سمه ده یعنی دا صحیح ده What happened social What happened social Nothing happened هیڅ نه دي شوي Nothing happened هیڅ نه دي شوي It's my turn دا زما وار دی یعنی دا زما ځل دی زما باری ده It's your turn دا ستاسو باری ده Let's go راځه چې لاړ شو Let's go راځه چې لاړ شو Welcome ښه راغلاست Welcome ښه راغلاست نو په دغه جملې سره زموږ اختتام کیږي د دې ننني کلاس ګورئ دغه سنټنس چې کومې ما درته ویلي چې دې نه تاسو پنځه د ورځې زده کوئ نو دا ډېر شاید دغه جملې چې چېرته تاسو زده کړئ یا تاسو په 10 ورځو کې زده کړئ 10 ورځو کې مه زده کوئ 20 کې زده کړئ 20 کې نه زده کوئ په یو میاشت کې زده کړئ خو که چېرته تاسو دغه 100 جملې په یو میاشت کې زده کړئ ګورئ ډېرې سختې نه دي اسانه سنټنسز دي ما اسانه سنټنسز تاسو ته راغونډې کړي دي او ما تاسو ته اوس ټیچ کړل دا تاسو د ورځې 5 زده کوئ دغه تاسو په یو میاشت کې زده کوئ یو میاشت نه ډېر زیات ټایم واخلي 2 کې زده کوئ خو که چېرته تاسو دغه 100 سنټنسز زده کړئ نو تاسو به د انګلیش مکمل کلیر شي یعنی تاسو چې کومې ډیلی خبرې کوئ ډیلی خبرې تاسو به دا مکمل کلیر شي او تاسو به په انګلیش باندې یو روان سپیکر جوړ شي نو دغه کلاس ته لږ ټایم ورکوئ دا کلاس لږ مکمل وګورئ یعنی خیر تاسو به مکمل کتلی ځکه اوس د کلاس اینډ ده نو تاسو نه دغه خبره یعنی ریکویسټ ده چې که چېرته په دې چینل باندې نوي یاستئ او تر اوسه پورې مې سبسکرایب کړی نه وي دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او که څه پوښتنه وي د ګرامر لحاظ سره یا د رقم سنټنسز لحاظ سره یا که چېرته بله پوښتنه وي چې آیا موږ انګلیش په کومه طریقه باندې مزید امپروف کولی شو نو تاسو ما نه کمنټ بوکس کې کمنټ وکړئ او ما د پوښتنو کې زه به درته ضرور جواب درکوم نو دا چینل سبسکرایب کړئ شیر کړئ او کمنټ لازمي وکړئ بیل آیکن ضرور دباو کړئ ځکه د نوي ویډیو لپاره یعنی چې نوي ویډیو تاسو ته درځي او زه اپلوډ کوم او نوټیفیکیشن یې تاسو ته په ټایم درځي دا ویډیو به نیکسټ ویک کې د انګلیش باره کې بل اپلوډ کوم او هغه به انشاءالله له دې نه ډېره فایده مند ستاسو د انګلیش لپاره نو see you next time in next video have a nice time goodbye tata